السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یزل بیا ساز درانه حضور ته د شکل شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې د جمیل آیډي لاره د ایډسنس لخوا څخه ډیرو دوستانو ته ډیر یوټیوبرانو ته چې هغه د چا چې یوټیوب چینل مونټایز وي هغه دوستانو ته د یو جمیل آیډي راغلی ده چې ډیر دوستان په دغه تشویش کې دي چې آیا دغه جمیل آیډي له څه وجې راغلی ده او څنګه راغلی ده. اوس موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ په دې باره کې ځان پوه کړو چې دا جمیل آیډي چې موږ ته راغلی ده آیا دا ګټمن دی که تاواني دی. نو ګران دوستان، زموږ سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر وروسته آل نپشن پر وي چې تر څنګه موږ د اولاد ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. یا وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ او په کمنټ کې ولیکئ چې نایس. نو ګران دوستانو، موږ تاسو ته څو ګور دغه جمیل آیډي راغلی ده. دا جمیل آیډي خو زما هم دونه چندانې سر نور څه خلاصېږي چې زه تاسو ته ښه ترجمه وکړم، خو صرف زه چې د پښتو لنګویج څخه د انګلیش څخه چینجوم پښتو ته، دلته چې ورسره ګورم یو څه د سړي سر ورڅخه خلاصېږي. مثلا تاسو د ګرانسانو دلته موږ ته وایي چې چینج کړو، وایي مهم تاسو د یوټیوب عاید کې راتلونکي مالیې بدلونونه. موږ تاسو د یوټیوب چینل چې کوم عاید و کوم پیسې چې راتلل چې ځینې دوستان چې مونټایز چینلونه وي په هغه کې مالیې بدلونونه، هغه کې د پیسو هغه مالیې چې راځي، هغه پیسې چې راځي، هغه په هغه کې بدلونونه راغلي دي. هغه بدلون له چارو خوا راغلی دی، دا د امریکا لخوا دغه بدلونونه راغلي دي. مثلا تاسو دلته وګورئ ګرانسانو په دې ځای کې چې دا به موږ تاسو په واړو ترجمه ته دلته وایي موږ را رسېدو ځکه چې ګوګل اړتیا لري. د دې کال په وروستیو کې د متحده ایالاتو څخه بهر تخلیق کوونکو ته د تادیاتو څخه د متحده ایالاتو مالیه کم کړي د جون په پیل کې. مثلا افغانستان د جون دغه میاشت اوس اپریل د جون په اوله کې دغه امریکا دغه ولر سوی دی دغه د بغیر له امریکا څخه چې په نور وطنونو کې اوسېږي، امریکا غواړي چې دغه څخه ټیسټ واخلي. مثلا په 40% تاسو وګورئ دلته لیکل شوی دی 40% دغه فیصدي تاسو وګورئ دغه 40% امریکا غواړي سره کاټ کړي تر څو چې تاسو هلته دوه ځایه دی سوال خانې راځي چې موږ تاسو ټکمار نه کوو. دلته ګرانسانو چا ویلي دي وایي چې ستاسو ویډیوګانې په امریکا کې لیدل کیږي او تاسو ورنه پیسې ګټئ، نو د 100 هفتو وروسته تاسو مجبور یاست چې امریکا ته ټیسټ ورکوئ. د امریکا ته به موږ تاسو ټیسټ ورکوو ځکه چې موږ تاسو ویډیوګانې په امریکا کې کتل کیږي. او بل وایي او دا هم وایي چې که تاسو هم فورم بیا ډک نه کړو نو امریکا حکومت به تاسو څخه د آمدن 40% کاټ کړي. دلته څو فورمان راځي ګرانسانو، یو شپږ اووه دانې د فورمان خانې دي. دلته به زه روانې ویډیو په دغه باره کې زه درته جوړوم چې تاسو هغه فورمان چې ډک مو کړه بیا امریکا تاسو پیسې نشي کاټولی. که چیرې تاسو تر څو هغه فورمان ډک نه کړئ بیا امریکا تاسو څخه د میاشتې 40% دی کاټي. نور چې یوټیوب کمپنۍ والا کاټي هغه جلا دی، امریکا هم درڅخه کاټي. بل دلته ګرانسانو دوه دلته وایي سوال ځینې کې وایي زه څه کولو ته اړتیا لرم دلته وایي، او دلته بیا په جواب کې دوی ورته وایي تاسو وګورئ هغه ورته ورځي دلته وایي په راتلونکو 100 اونیو کې به تاسو په ایډسنس کې د خپل مالی معلوماتو وړاندې کولو لپاره برېښنالیک ترلاسه کړئ. په ایډسنس کې د انلاین مالیه وسیله 6 مرحله ده. مثلا 6 مرحلې دي او تاسو څخه به غوښتنه وکړي. دلته په هغه 6 مرحلې 6 خانې راځي، هغه به تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو به خپل جواب ورکوي، هغه خانې به ټکوي. خانې د ټکولو لپاره هغه به زه ګرانسانو نور ویډیوګانې وګورم، که مې چیرې په سر په خلاص یا هغه ترکیب لاسې راوړه بیا تاسو ته په هغه خانو ټکولو لپاره زه بله ویډیو هم جوړوم. اوس صرف دا لپاره مې راوړه ګرانسانو چې لږ سر په خلاص دي دوستان په دغه باره کې دی دا اوس څنګه لینک دغه موږ ته جمیل آیډي راغلی ده. دلته بیا ورته وایي ګرانسانو تاسو وګورئ دا ولې پیښیږي، مثلا دغه کار ولې کېږي چې امریکا زموږ څخه 40% ټیسټ کاټي داسې ولې پیښیږي. دلته وایي ګوګل د متحده ایالاتو داخلي عوایدو کوډ د 3 فصل لاندې مسؤلیت لري چې د ټولو پیسو مینځلو رامنځته کوونکو څخه مالیاتو معلومات راټول کړي. د امریکا غواړي بس خپل پالیسي د چاره کم کار وکړي، امریکا ولا پیسې ټول د امریکا څخه راځي. نو
بل وای د متحده ایالاتو بهر د جوړونکو لپاره موږ به ژر زموږ د خدماتو شرایط نوي کړو چې چیرې چې له یوټیوب څخه ستاسو عاید به د متحده ایالاتو امتیاز چې شي کیږي. دا غواړي چې یوټیوب چینل څخه ځان یو رقم کې څنګه دی وای زما عاید به څنګه اغیزه وکړي. چې پښتنه وکړه دلته پښتنه مثلا وکي دلته به ورته وای که تاسو د خپل مالی معلومات چمتو کوئ نو د متحده ایالاتو مالیه ممکن یوازې د ایډسنس څخه ستاسو د متحده ایالاتو میاشتنی عاید باندې پلی شي. د متحده ایالاتو د لیدونکو څخه ترلاسه شوی عاید. دا ران سند ترغلي پر دغه ځای باندې تاسو کلیک وي دلته ورځي هیلپ سنټر ته وځي دغه ځای تاسو ته راځي دلته بیا ته ورځي تاسو خپل کومک زنه کولای شئ لارښوونې راشي یا دلته راځي هیلپ سنټر چې راځي دلته په داسې کې باندې دا هیلپ سنټر د مرستې مرکز بس دا خدای ځای کې موږ تاسو کولای شئ خپل عاید ډکو. هغه به ګران څنګه رواني ویډیو کې چې موږ سر په خلاص هغه به پر رواني ویډیو کې زه ویډیو درته پر رواني ویډیو کې زه په دا باندې ویډیو درته جوړوم چې موږ تاسو خانه څنګه ډکو څنګه کولای ځان له دې څخه بچ کړو. والسلام.